که خیر خدای به خیر کی، خدای به خیر کی. ولا التاسان کیږي تاړو دا ویل چې خدای به خیر کی ورګه 14 14 حکم چې الله خیر کی اړو چرته دی ویلی نه دي. ورګه مؤمن مسلمان لګیا دی استاد محترم قرآن وی تفسیر وی ترجمه وی احادیث مبارکه بیانېږي ته چې آخرت ته تک دی ورګه خدای خیر وکي. ته دا ویل چې مسلمان رور را سره په یو صف کې ولاړ دی او تر دنه رور یو نیمه میاشت شو خپه او شیطان د رضا کړی دی او رحمان دی خپه کړی دی نو ته دا نه ورګه چې د غاړه غټه ورشم د مونږ تاسو عبس او چټکه ستاد عبادت خدای تعالی ستاد سر نه برنو چتای نو دا راته تو وای ستا پړکړو دا ناراضي چې زورګه خدای تعالی به خیر کی وي ورګه چې رب را باندې رحم وکي او د خپل ورور ته د مونږ نه بعد ورتر غاړو زم چې د شیطان په دې سینه باندې خپې کېدم خدای تعالی مې د عبادت قبول کړي. زمون پښتانه رونه بایګان په دې ګناه کې دومره ملوث دي قسم په خدای چې دونه په بل څه کې نه دي. دی به شراب هم نسکي دی به کباب هم نه دی به ایس قسمه ګناه نه بد دی یو ډېره غټه ګناه ده دی په پوټي پوټي خبره باندې تا تخپې اړم یو ټرالې باندې دراکاږي. لږ د خدای تعالی نه یره پکار ده. رمضان المبارک مونږ ته د دې خبرې وعده راکوي عندیه راکوي اظهار راته کوي ټنګ ټلې راله راکوي هی خبردار ته زما بنده ای بنده ته چې ما ته سجده لګې په 20 رکعاتو کې زما قرآن اورې استاد په تخکته برکېږي لس ورځې د رحمت مې راولېږلې لس ورځې مې د مغفرت راولېږلې لس ورځې مې د جهنم د اور نه را بچ کېدو ومنه چې ته د رحمت دا هر څه په خپل سر نشي اخیستی دا مغفرت هم تا ته هسې نشي میلاوېدی د جهنم د سرو لمبو نه چې مې تا لږ ور نجات درکولو په اراده باندې رمضان المبارک در اولیږه دا تا په خپل سر باندې نشو کولی دا ما تا له ویډیا درکو د رمضان المبارک میاشت مې در باندې راوسته دا مونږ یولس میاشتو کې کولی شو نشو کولی په ایماندارۍ وکړو نشو کولی. الله را په دې میاشت کې همت هم راکړي استقامت هم راکړي. والله ډېر داسې ملګري مې ولیدل چې دې ټوله شپه په خوب د غفلت باندې پراته وي خو چې کله د رمضان المبارک میاشت ماشاءالله دې 3 بجې پاسېدلي وي اسم پېشمني وي تیاري راشه چې یو 4 رکعات وکړو او منم وغواړه ته که نه خیر دې پیسې هم ته وغواړه مال دولت هم ته وغواړه جینکۍ هم ته وغواړه رشتې ته وغواړه کاروبار ته وغواړه موټرسایکل ته موټر ته وغواړه هر څه ته وغواړه خو سجده خو ورته ولګوه که نه دې ټول کمال خدای تعالی دې سجده کې چې سجده دې ورته ولګوله نو دا خو ضروريات دي د دنیا که نه نو خدای تعالی خو تعالی ضروريات درکوي که نه هغې نه خو هغې انکار نه دی کړی ظالمه تا د عبادت نه انکار کړی دی نو د عبادت نه به انکار نه کوو واپس پر خدای تعالی دربار ته راځو او الله تعالی ته به توبه طایب کیږو. د رمضان المبارک ته مقدس میاشت دی د ټولو نه لوی سبق لوی عبرت د ټولو نه لوی قدم په رمضان المبارک کې خدای تعالی ته توبه ویستل دي لاول زه او بیا تاسو او ګوره ډېر ګناهګار یو ښه دا مه وایه چې زمونږ په لمن باندې مونځ کېږي نه چې نه داسې یو ګناه نشته چې هغه ما ورته روا نه ده ګڼلې نو په کومه خوله او په کوم مخ باندې او د الله کرم ته وګوره د الله کرم دومره دی قسم په خدای چې یو ځل دې ورته یا الله بس بیا به نه کوم نو ګوره دا مور او پلار ته د توبې ویستلو خبره نه ده دا رب لا یزال ته چې هغه ته دې یو ځل وي چې یا الله نه به کوم الله وی ټیک ته نن نه پس به نه کې یا الله تا سره مې وعده ده بیا به ګناه نه کوم یا الله هر هغه کار چې ته پرې ناراضه کېږي خدایه بیا به نه کوم. د موسی علیه السلام په زمانه کې الله عز وجل د هغوی په قوم باندې چېرته چې نور ډېر عذابونه راوستي دي یو عذاب په څه وخت کې دا راغی چې باران نه ورېدو او خلق وی چې یاره باران نه ورېږي یو بم پس پس کول بم پس کول دا ټول خلق د محلې راجمع شو موسی علیه السلام له لاړل او ورته یې عرض وکړو ای د الله رسوله ته خدای تعالی نه سوال وکړه زمونږ فصلونه وچ شو زمونږ څاروي او د لوږې او د تندې نه لګیا دي اوازونه راوکړل او ژبې یې راوتي دي خدای تعالی ته سوال وکړه ته د رب لا یزال دوست دی چې الله پاک په مونږ باندې راووروي خدای تعالی را باندې باران وکړي. موسی علیه السلام وی واحد پیغمبر دی چې الله پاک سره به راز و نیاز کو الله پاک سره په راز و نیاز شو ورته چې یا الله زما د امتیان خدا شوی ورته چې ای موسی تا ته پته لګي چې دا انسانان ما په څه باندې ستا د امت ما په څه نیولي یو وی یا رسول الله وی یا الله ما ته دا علم نشته دی الله تبارک وتعالی ورته فرمای داسې چلې چې ستا په دې امت کې داسې خلق دی چې هغه دومره نافرمانه دي د هغې د وجې ما دا باران ودرولی دی د دې د ګناهونو د وجې
وی یا الله لاره راته وښیه وی پلانکي میدان ته به راغونډ شئ او توبه طایب به شئ او ما ته به توبه وباسئ چې نن نه پس به ګناه نه کوو خطا به نه کوو ستا عبادت به کوو بندګي به کوو وی موسی علیه السلام اعلان وکړو چې هلکه ټول به داسې چل وکړو میدان ته به وځو خدای تعالی ته به توبه طایب شو استغفار به ووایو الله به رضا کړو اجتماعي خطا کېږي اجتماعي طور باندې به توبه وباسو وی دا ټول خلک چې رالل او کله چې د میدان ته وی ورته چې یا الله زما دا ټول امتیان راجمع شو تا ته توبه کوي الله عز وجل ورته ارشاد فرمایل ای موسی په دې بندګانانو کې یو داسې بنده دی چې د هغه ګناهونه دومره زیات دي چې د هغه د وجې اړو کوم یې در باندې نه دومره ګناهونه وی موسی علیه السلام جلالی پیغمبر واحد تیر شوی پیغمبر چې د ټولو نه زیات جلال په تاریخ کې د هغه ښودلی شوی دی وی ناګانه په منبر باندې ودرېدو په اوچت ځای باندې اواز یې وکړه چې ای ظالمانو په تاسو کې هغه ظالم کم یو دی چې د هغه د وجې په موږ باندې هم خدای تعالی د رحمت باران نه کوي اوځه دی چې ده ووي هغه سړی چې د چا نه خطا او ګناه کېده او غریب ګناهګار و زموږ په شان بیا هغه په ځان باندې څادر راواچو وی چې یا الله ځکه د دې محفل نه وځم نو دا پلار به مې څه وایي چې هغه دا ظالم دی او دا کاکا به مې څه وایي او دا هغه ملګري چې ما سره ټول عمر د یارانې هغې به څه وایي چې خوا ته دومره ګناهګار یې وایي یا الله زه پټ تا ته بس نور څوک یې خو نه اوري که نه یا الله زه تا ته یو ځل زما دې توبه وي بس یا الله بیا به نه کوم زما دا ګناه وی دې کې چې ناګانه وکتل ټولو خلقو بس وی بره نه اوریځ راغی اسمان کې به ناګانه وی باران څپه شو موسی علیه السلام حیران شو یا الله یا خو چې کوم دې ګناهګار او یا ما ته دې ووایي چې شابه او یا هغه چې بس ناګانه باران شروع شو یا الله داسې معامله ده ورته چې موسی د چا د وجې مې چې په تاسو باندې بند کړو د هغه د برکته مې په تاسو باندې راووراو د هغه یو انسان د توبې د برکته وی دا موسی علیه السلام انسان فطرتي طور باندې تجسس والا دی هلکه دا سړی لاړو ولې لاړو هلکه دې دلته کېناستو ولې کېناستو هلکه دا به په څو روپۍ غشتي نو دې متجسس دی قرآن هم ویلي دي وی موسی علیه السلام الله پاک سره بیا په راز و نیاز شو یا الله دا لا څوک دی چې د هغه د یو توبې په وجه باندې دی په ټول امت باندې زمونږه رحم وکړو او د رحمت باران دی وکړو یا الله دا سړی خو راته لږ وښایه چې دا به لا کم سړی وي دا به لا ناشنا سړی وي الله عز وجل ورته وفرمیل ای موسی چې کله هغه زما دشمن و که نه نو مې تا ته نوم نه دی ښودلی اوس چې زما دوست شو نو زه به تا ته څنګه نوم وښیم الله خو بیا داسې یاري کوي خو ما تا چېرته هغه سره د یارۍ لو لیټر هم ورته قسم په خدای چېرته نه دی لیکلی یو ځل هم ورته نه دي ویلي یا الله ته ما نه راضي شي یا الله ته ما سره دوستانه وکړې یا الله زه تا ته د مینې د محبت یو خط درلېږم یا الله دوه رکاته داسې کوم ته زما نه راضي شي یا الله په سجده مې درته سر کېښودو یا الله تر هغې به اوچتوم تر څو چې رانه ته راضي شوې نه په ایماندارۍ درته یم د سجدې نه به دې سر اوچت کړی نه چې خدای تعالی به درنه راضي شوي دلته په دنیا کې چې موږ د چا دروازې له ورشو د پښتنو وروڼو بایګانو یو خاص عادت دی دا مشران سپین ږیري را هلک وي راځئ چې په جرګه ورله ورشو بلا که هغه قتل کړي وي بلا که هغه چا ټول پټې اړولي وي بلا که هغه چا غوا میخې بوتلي وي بلا که هغه د لوی نه لوی غلطي کړي وي خو چې کله دا مشران راټول شي او دې د چا دروازې له لاړ شي او چې څنګه سړی وویني دروازه کولو کې کاکاجي ته یا الله که ماما ته یا الله استاد ته خدای ته وګوره زه به هم راغوستی وي خو ګورې دا تاسو په ما باندې دومره لویه غلطي او ګناه وکړه نه زه خو دومره څه شی نه یم تاسو چې څه وایه زه منم هلکه حجرې ته به راشئ یاره جي بلکې د چینک سره هغه پښتون سړي حجرې ته راشي یاره جي ماما وایې نو د دې سپینو ډکو هغه خاطرو کې هغه وایي چې یاره جي تاسو څه وایه زه منم نو دا راته ووایه چې پښتون سړی د چا دروازې له لاړو او دا دویم پښتون سړي د هغه دا جرګه ومنله او دومره عزت او احترام باندې ده د هغه خبره ومنله دا موته چې خدای تعالی ته د هغه په کور کې جرګه شو څوک د چا په کور کې جد سوي دي شي موته خو وایو که نه چې هلکه وایي په کور کې چې کوم دی نو خلک دشمن ته هم څه نه وایي وایو که نه د ظالمانو زما ستا دا متل دی زما ستا د مشرانو دا خبره ده او ما ته وایو چې د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو خبره ده نو دا راته ووایي چې دا ته د خپلو مشرانو سر ته دا خبره دینکې نو دا الله ته ولې نه درکې چې د هغه کور ته رالی یو ځل دې ورته یا الله بس بیا به نه کومه څنګه به دې نه معاف کوي یار څنګه به دې نه معاف کوي 20 ځله به دې معاف کوي
او چې تا ته دا پته چې هغه د اویا میندو نه زیاته مینه کوي نو بیا ووایه چې د اویا میندو نه در سره زیاته مینه شوه نو دا تراویح چې ته کې دا قرآن چې ته اورې دا تسبیح چې ته اورې او دا چې ته الله ته توبه طایب کېږي او د شپې په 3 رکعتو باندې راپاسې یا الله زما دې تا ته توبه وي خدایا میدان حشر یا الله قبر حشر نشر تله د میزان یا الله ډېره سخته ورځ زموږ په سر باندې پرته ده پروردګار عالم ته را سره امداد وکړې او یا الله په دنیا کې رانه راضي شي څنګه به دننه نه راضي کېږي او یقین دا دی چې موت ګوره تر نن ورځه پورې په دې الفاظو باندې خدای تعالی ته توبه ویستې نه ده مونځ کو چې چاته ویل که دعا وایي مړه مونځ ټول دوا ده که نه مونځ ټوله دوا مې ونه کړه چا سره د دعا د خپل ځان ته ماته مه کوه دعا ظالم خپل ځان ته وکړه خپل ځان ته هم د دعا کولو فکر مقام دی که نه داسې کوم رور بھائی دی چې هغه وایي زه به دا خپله توبه د نن شپې نه اړوم نه او خاص الله تعالی ته به زه توبه طایب کېږم لاس اوچت که چې خدای دې وویني الله سره وعده کوي رب لا یزال سره وعده کوي د هغه د فرشتو د وړاندې فرمایي چې 40,000 فرشتې په داسې محفل کې چېرته چې د قرآن ختم وشي رانازلېږي خدای تعالی یې رانازلوي د دې قرآن د برکته 40,000 فرشتو تر منځه موته د خدای تعالی په دربار کې لاس اوچت کو یا الله د دې دا لاسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خدایا د دې دا دعا د دې دا آهوزاري د دې دا لاسونه د دې دا توبې په ډېر څه باندې قبول و منظور وګرځې پروردګار عالم کو دی یو ملګري نیم پکې په زړه کې نازړه وي مات زړه وي وایي چې زه نه کول غواړم یا الله بیا هم د هغه توبه په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین